د افغانستان د برېښنا اتل نغلو بند. د افغانستان په زړه راښکونکو غرونو کې د کابل، سالنګ او پنجشیر سیندونو پر غاړه د هیواد یو له سترو زیربنایي پروژو څخه چې له ډیرو لوړو ژورو څخه تاریخ لري ولاړ دی. د نغلو اوبو برېښنا بند د انجینري لاسته راوړنه نه یوازې د سړي جګړې پر مهال د نړیوالو همکاریو سمبول دی، بلکې لا هم په کابل او شاوخوا سیمو کې د زرګونو کورنیو لپاره د انرژي یو له مهمو سرچینو څخه شمیرل کیږي. د نغلو بند پیژندنه: د نغلو بند یو ثقلي بند دی چې د کابل ولایت په سروبي ولسوالۍ کې موقعیت لري او د 1960 او 1968 کلونو ترمنځ د شوروي اتحاد لخوا د پلازمینې ختیځ لور ته شاوخوا 10 کیلومتره لري جوړ شوی دی. دا بند د اوبو برېښنا تولید اصلي هدف لپاره ډیزاین شوی او 4 توربینونه لري چې ټولټال 100 میګاواټه ظرفیت لري. هر توربین 15 میګاواټه برېښنا تولیدولو وړتیا لري او دا برېښناکوټ د شاوخوا 100,000 کورنیو لپاره د انرژي چمتو کولو توان لري. دا بند نه یوازې د افغانستان تر ټولو لوی برېښناکوټ ګڼل کیږي، بلکې د هیواد په سراسري برېښنا شبکې کې حیاتي رول لوبوي. له ننګونو ډک سفر د شوروي ځواکونو له وتلو او د هغوی په ملاتړ د حکومت له سقوط وروسته د نغلو بند کنټرول د ګلبدین حکمتیار ځواکونو لاسته ورغی. هغه دوره کې دغه برېښناکوټ د کابل د برېښنا پرې کولو لپاره د فشار وسیلې په توګه کارول کېده. د 1990 لسیزې په اوږدو کې دغه برېښناکوټ سخت زیانمن سو او یوازې 2 توربینونه یې فعال وه. په 2006 کال کې دغه د بیا رغونې یو پروژه پیل سوه چې د روسي شرکت تخنوپروم ایکسپورټ لخوا د جنراتورونو او ترانسفارمرونو نوي کول پکې شامل و. د نړیوال بانک په مالي ملاتړ بشپړه بیا رغونه تر 2019 کال پورې پای ته ورسېده او 4 واړه توربینونه بیا فعال سوه. یو لوی ګواښ د رسوباتو راټولېدل. که څه هم نن ورځ د نغلو بند په بشپړ ظرفیت سره فعالیت کوي، خو یو لوی ګواښ ورته په کمین کې دی. د بند په کاسه کې د رسوباتو او کثافاتو راټولېدل د تیرو 10 کلونو په اوږدو کې د رسوباتو او کچریو ایستلو سیستم غیر فعال او اوس د زیرمې له 40 سلنې څخه ډیر حجم په خټو، شګو او د کابل له ککړو اوبو څخه راوړل سوو کچریو ډک سوی دی. د نه پاملرنې په صورت کې توربینونه به ډیر ژر له جدي زیان سره مخ شي. د اوبو ذخیره کولو ظرفیت به په شدت سره کم شي او د نغلو بند به د انرژي تولید سرچینې پر ځای په یو بې اغیزې او بې ګرځونکي بند بدل شي. د دې کړکېچ د مخنیوي لپاره لاندې چارې باید سمدستي ترسره شي. د رسوباتو د ایستلو سیستم بیا رغول او بیا فعالول، د بند د کاسې سمدستي پاکول پیلول، د باران په موسمونو کې د سروبي بند سره د رسوباتو د ایستلو همغږي کول، د کابل سیند د ککړتیا کمولو لپاره د دایمي حل لارې موندل. د افغانستان د انرژي راتلونکی په داسې حال کې چې هر کال د ګاونډیو هیوادونو څخه د برېښنا واردولو لپاره له 240 میلیونو ډالرو څخه ډیر ورکول کیږي. افغانستان له اوبو، لمریزې او بادي سرچینو څخه د 20,000 میګاواټه برېښنا تولید ظرفیت لري. یوازې د 2 تر 3 نورو لویو بندونو په جوړولو سره به نه یوازې د هیواد کورنۍ اړتیاوې پوره شي، بلکې د انرژي صادرات هم ممکن شي. پروژې لکه د سروبي نوی سب سټیشن هم د دې روښانه لید برخه دي چې د نړیوال بانک په ملاتړ او د نړیوالو شرکتونو په همکاري جوړ شوي او اوس په عادي ډول فعالیت کوي. پایله: د نغلو برېښنا بند د افغانستان د انرژي پر ځان بسیاینې په لاره کې د امید او پایښت سمبول دی، خو دا لاره د خلکو، بنسټونو او متخصصینو له ملاتړ پرته سخته ده. که غواړو یو پیاوړی، پر ځان بسیا او صنعتي افغانستان ولرو، نن باید د کورنیو ظرفیتونو د ساتنې او پراختیا لپاره اغیزمن ګامونه پورته کړو. که دا پروګرام ستاسو لپاره ګټور و، مهرباني وکړئ دا ویډیو لایک کړئ او د عروج څېړنیزې خپرندوی ادارې یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ او زنګ فشار ورکړئ ترڅو زموږ سره پاتې شئ. زموږ ویډیو د خپلو ملګرو سره هم شریک کړئ. تر بلې ویډیو مو پر الله پاک ساتم او د روښانه او پرمختللي افغانستان په هیله.